یاره داجي هسې ګوره دا پېښور هم ښه د سهولتو ځای دی ښه دا ټیم کې زمونږ کلي کې ټول خلک ودي او دا د یوه بجه ده په پېښور کې هم چای راځي اوس چې دا خو پېښور دی پېښور داجي دا د الله شکر دی چې په دې پېښور کې ستا دا ملګري شته او دلته هم شپه راله ګینې اوس په کم خوا تلو او دا وخت خو مونږ کلي ته هم نشو تللی او کنه په لاره غل غدو شي داسې سپی شي خلکو به چې ورپسې کېږي که نه داجي کلي که نه نو دا خره چې دا ملګری دې شته دی او کنه بچی لقمان حکیم صاحب خپلو بچو ته دا وصیت کړو چې په هر ځای کې ځان له کور والی خو د هغې دا مطلب نو چې ځان له کور والی هر ځای کې ځان له ملګري پیدا کړې نه داجي دا خو دې ډېر ښه کار کړی چې په پېښور کې د حشمت ملګري شته او خدای دې ورسره خو کړي دا دې په یوه بجې را باندې چې اوس که ښه کلي کې خو دا ټیم ټول خلک ودي منو دا کمبلې والی ویده شي یاره حشمت بای خدای خو دې سره ډېر خو کړي او بس قلار یې داجي زه یم ګوره شپه هم پخه شوه ښه او دا خوب ضروري دی سهار به بیا ګوره کلي ته ځو نو ها اوده به شو که نه ښه دا څونه بېغمه اوده دی د باندې خو دا شپېلې اړو لګي نو نو دا اوس دا شپې دي اوس په نیمه شپه څوک وایي یاره مونږ په عذابوي که یاره یم که څه وجه ده او که نه یار دا لږ به اوده شو شپېلې خو ودرېده دا څنګه شپې دي شو یاره دې نه خو زمونږ د کلي هغه د ګیدړانو اوازونه خوب که نور څه نو مونږ خو اوس عادت وو که نه دا خو زمونږ دې مازغو کې را تمبېږي او داجي ته مې وګوره داسې اوده دي دی په دې شپېلو هم نه دی خو زه تتاریان یم چې د جمې دې شپې ته وګوره او د دې شپېلو ته وګوره چې دا ولې دې دا شپېلې وایي داجي الله خیر الله خیر څه چلو شو داجي څوک بار شپېلې وایي ټکې خوب مې ترې ونه کړ نو دونه شپېلې لکه دې اچوئ بار نه والي کېږي زه خو نه اورم داسې دي داسې دي اوس مې واورېدل نو خو دا قچه دي که نه داسې اوس څوک د وختي رسي چې سترګې م ورشي دې شپېلې وایي چې سترګې م ورشي دې شپېلې وایي چې ورپسې ورشو چې هلکه دا شپه ده او که نه خالي چې ګیله ورته وکړو چې هلکه ته دا شپېلې ولې وې دا خو په دې کورونو کې ماشومانو دي د چا به په غوږ دړي د چا به په سر دړي د چا به بلډ تېزي ته وې څه شیطانان راټولې چې ته دا شپېلې وې په دې وې ته څه کې راځه خالي ګیله ورته کړو چې وشو مونږ خو چې ته په کلي کې شپېلې نو لیدلې راځه پردی ځای دی نو داجي چې دا کوم ځای دی دا ساړې ها دا غاښ راځي دا شپېلې دا غاښ راځي راځه راځه چې ورپسې ورشو راځه دا د شپېلې ټیم دی د شپېلو دا خو مونږ په پردو خالیو کې به شپې دا خو شپه ده ګوره دې ټیم کې خلک خوب کوي دې ټیم کې خو مرغۍ او پرندې مو دي او دې دا شپې هغه دې خاطر یارکا ته ماشوم یې چې دا شپېلې وې دا اوس دې خالي ته مونږ راغلي وو دا اوس وګوره دا شپېلې وې دا غر که وده دي بره دا داسې کې دا د کوم ځای نه راغلي یې زه خو چوکیدار یم د شپې چوکیداري کوم دا ځکه شپېلې وامه دا څه کوي دا څه وي څه کوم څوکیداري کوم نو داسې دي والله زه یې نه پېژنم خاصه کوه چوکیداري کې او کار څه کې خو دا شپېلې خو مسلمانه خوب هم نه کو دا شپېلې د سیخ والاړ شخ وی وخزه دا خو دلته راوړي او ته شپېلې دي وروره په دې شپېلو خو مونږ کلي کې واړه مو چې شپېلې وایي دا خو ښه کار نه دی ښه او که نه مونږ خالي ته راغلي وو دلته چاته مېلمانه وو او که نه وخ شپېلې وخه وخ وا لږ لرې وخه زمونږ په سر دړ دی ښه په دې لاره خو زه راځم هم نو خو د ډېرې مجبورۍ نه پرې رالوسو اظهر ولی شاه دي هغه سپې ساتلې دي چې شته خو نه د چکه خو زه نه یارېږمه د سپي خو وروسته هغه علاج سخت دی څوارلس تنې به دله په نوم کې وایي ډبه راله اوچوي
زسپی خو نشته دی نو راشن کو ماما وای وای سیدی سړیا راشن کو ماما دا ولې ته خو یارې یارېدلې نیمه سړیا خو ګولې مې پیوړې وه په راشن کو اوس پرې پې دا خوله غاړه خته اوښتې وه تا ته څوک وایي زه خو د شلو لانجو ډک سړی یم چې بیا راځې ګورې لږه غاړه تازه کوه راشن کو ماما ما دا خبره کوله ما خوشې ګرځي او روژه روانه ده ما چېرته کار دی لږ ګورم نو د دې خبرې کولو نه مخکې طبق ته په دې خولې نه والي چې دا خبره دې د خولې نه راویسته ولې زه چې خلکو له دا جرګې مرکې کومه او دې خلکو سره ځمه خو دا خلک ما له پیسې راکوي که نه راشن کو ماما اخو دې زه منمه د جرګې مرکې کله نه کلي او دلته یو دوکاندار دی او بله تنخوا هم درکړي تړلې پیسې دي غمیه دا خبره خو دې ډېره روغه وکړه زه وایم د روجې دا یوه میاشت په غوټ د سره کار وکړمه نو زه روجې ماتې خو به م د باري که نه راځه چې ورشو دا کوم ځای دی دغلته دی چې وشو راځه څه راځه چې ورشو راځه راځه خو سړي ته به ووایه چې ګوره سړی ډېر د کار سړی دی او او څه چوکیداري به ورسره کومه چوکیداري به ورسره کوې بس به ورته ووایم ملګری مې هم دی راځه بس هغه ته ووایه وسله م ورڅه خپله شته وی راشن کوپ ورسره دی ښه او که نه ډېر رشي پې او چوکیدار ته ډېر سخت ضرورت دی نو بس ورته ووایه چې ګوره راشن کوپ ډېر پې سړی دی او ویل ته چې زه ولاړ یم که نه او خلک ما داسې ویني چې دا خو راشن کوپ ولاړ دی نو غټ غټ ګڼکپان او غټ غټ غله په هغه لار بیا نشي تللی ښه صحیح دی راشن دا هم ورته ووایه وی کلي کې ډېر غټ روب دبدبه ده صحیح دی او ته ما ویلي راشن کو ماما دا یو ورځ ټیلر سره م زه دغه ومه ښه ټیلر سره مې یو اته ورځې د هغه د دوکان مخې ته ما چوکیداري کړې وه ښه وایي درځېتوب به یې کوو نه مړه سړیا دا ټیلر ورته زه د مینې نه ویم اشنا مې و که نه راځه چې ورشو دې دوکاندار له خبره خو دې ټیک ده خو زما سیکورټي ته حاجت نشته وسیمه وروره دی به د چوکیداري هم کوي او سیکورټي ګارډ به ډي خیر تنخوا ورله کمه ورکوه او سړیه زما خو بس اوس مې ورته د روجې له لږ ضرورت دی که نه خیر دې زه 100,000 راکوه زه به دغلته مخې ته ولاړ یم مجال شته که یو سړی ستا ګډوډ دی دوکان ته راشي هغه ته به پته چې راشن کوپ ورسره سیکارټي ګارډ دی که نه نو تا سره خو سرم دی او ستا دپاره خو ضرورت دی ګورې خفه کېږم زما سیکورټي ګارډ ته حاجت نشته او نه مې چا سره لانجه شته نه نو دا خو د لانجو خبره نه ده که نه استازو خیر دی که دا 100,000 روپۍ ته وایې چې ډېرې دي 15,000 راکوه زه به پې خپل کار چلومه خو زما هم ضرورت دی خیر دی ځه خفه کېږم دلته څه شوکماران او ډاکوان نشته دی چې ما نه به دوکان ووهي ښه چې شوکماران او ډاکوان نشته نو سیده د باندې زه ولې همدا نه کومه غمیه راواله تې ګله شابه دا خو مې ملګری راشن کو ماما راواله تې ګورې اوس تا هم پرې خو یو لس ډزې وله مړه ګله راواله شابه او کالي م راټول که ښه ټوله داسې ښه شان ډیزاین پکې وګوره غزویله به واده کومه په ډیزاین څه کې غزویله به واده کوم چې ښه ډیزاین وي شابه ګله تې راواله راځه سیکورټي ګارډ مې لګي راځه ما سره وکړ شه راځه نو تا نه چې مونږ هر څه یو شو نو تا سره څه پاتې شو راواله غمیه ګله راځه اوس مونږ سره ته نوکري کوه ښه